الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم. علماء کرام مفسرین او محدثین فرمائی دوی گناه داسې دي چې الله رب العالمین ګناهګار ته د هغه ګناهو سزا په دې دنیا کې هم ورکوي، آخرت سزا په خپل ځای، لیکن د دغه ګناهو سزا الله رب العالمین په دنیا کې هم ګناهګار انسان ته ورکوي. هغه ګناوي یو تکبر او یو ظلم. د مسلمان سره د انسانانو سره ظلم کول دا داسې جرم دی چې الله رب العالمین انسان ته ظالم ته الله رب العالمین په دې دنیا کې هم د دې ظلم عذاب ورکوي. دغه ظالم به د عبرت نشانه الله جوړوي چې کم چا باندې ظلم کړی دي هغه مظلومان به دی ویني چې دا سړی به د عبرت نشانه. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، هغه کسان چې مؤمن نارینه او زنانو ته تکلیف رسوي بغیر ما اکتسبوا د هغو څه جرم نه دی، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. الله رب العالمین و دې خلکو ډېر غټ بهتان ډېر غټه ګناه په خپل جرم په خپلو وژو باندې واخیستل او دا ظالم دی. الله رب العالمین د داسې خلکو سره ډېر زیات نفرت راځي او ډېره عظیمه ګناه ده او ډېر غټ جرم دی. د دې خلکو ډېر غټه سزا وي د قیامت په ورځ کم چې د مسلمانانو سره د مؤمنانو سره ظلم کوي، ناانصافي ورسره کوي، هغه که عوام یو د بله وي او که حکمران د عوام سره کوي، دا ظلم الله رب العالمین د ظالم دا ظلم ډېر سخته سزا ورکوي. یو آیات کې الله رب العالمین قرآن کې الله تعالی فرمایي والله لا يحب الظالمین، الله وایي د داسې ظالمانو سره زما محبت نشته، د دې سره زما نفرت دی. او یو آیات کې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې کله د میدان محشر ورځ سي د شفاعت امیدواران د شفاعت امید لري چې یو څوک به می شفاعت وکړي، خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت امیدواران به په امت کې زیات وي، د شهیدانو د علماو د نیکانو خلکو شفاعت به او د حافظانو شفاعت د خلک امیدوار به چې دا خلک به می شفاعت وکړي. لیکن ظالم د پاره به څوک شافع نه، څوک شفاعتګر به نه، څوک سفارشي به نه. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، د ظالمانو نه به یو دوست وي او نه به داسې یو شفاعتګر وي چې دغه شفاعت ومنل سي. او بل آیات کې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وما للظالمین من نصیر، د ظالمانو به په میدان محشر مددګار به څوک نه. په دې وجه باندې ظلم او د مؤمنانو سره ناانصافي کول هغه که عوام وي که حکمرانان وي دا ډېر غټ جرم دی. موږ خو حکمرانانو ته هم دا وایي، عوام ته هم دا وایي چې په خپله زندګي باندې نظر وکړي. کم سربراه او کم حکمران چې د خپل عوامو سره ظلم کړی دي د هغو انجام بیا ډېر خراب سوی دی، هغه عبرتناک انجام بیا سوی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وکذلک اخذ ربک اذ اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. الله رب العالمین وایي زما پکړ داسې دی، ستا د رب پکړ او گرفت او نیول داسې دی. اذ اخذ القرى کله چې هغه د کلو والا راونیسي را گرفتاره کړي، وهي ظالمه او په داسې حال کې چې دوی ظلم کوي، ان اخذه علیم شدید. الله رب العالمین وایي زما پکړ زما را نیول زه چې څوک په عذاب ونسم دا ډېر سخت او دردناک دی. دا څه کوي چې یو مؤمن ته دغسې اذیت او تکلیف رسول دومره غټه ګناه ده، او مؤمن قتلول او مؤمن ګولۍ چلول، مؤمن وژل او هغه په شهادت رسول، یو مسلمان وژل دا خو ډېر غټ جرم دی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. څوک چې یو مؤمن قتل کې داسې دی لکه ټول انسانیت چې قتل کی، او څوک چې یو مؤمن ته زندگی ورکړي داسې دی لکه ټوله هغه ته چې زندگی ورکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وقتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. څوک چې مؤمن قتل کوي دا داسې دی لکه ټوله انسانان چې د روی زمین قتل کړل، او څوک چې مؤمن ته زندگی ورکړي ژوند ورکړي داسې دی لکه ټول روی زمین انسانانو ته چې ژوند ورکړي.
قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي څوک چې مؤمن ناحق قتل کې د هغه انجام جهنم دی. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله رب العالمین فرمایي کم څوک چې مؤمن ناحق قتل کې په قصد باندې جان بوجھ کر، الله رب العالمین وایي فجزاؤه جهنم خالدا فيها، د دې سړي انجام او سزا به همیشه همیشه جهنم. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. د مسلمان ته کنزل کول، بدرد ول، زورول دا فسق دی، وقتاله کفر، او مسلمان قتلول دا کفر او دا ظلم. الله نبی فرمای الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم چې هر څوک کوي دا به د تیارو په شکل کې په میدان محشر به دا سړی په تیارو کې، په اندېرو په تیارو کې به په تاریکو کې به دا سړی چې څوک د مسلمانانو سره ظلم کوي. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین ظالم ته تر یو څه وخت پورې مهلت ورکوي، ډیل ورکوي، خو لیکن چې کله الله رب راونسي بیا د دې ظالم خلاصول والا بیا څوک نه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته احد ثم قرأ واذ اخذ القرى وهي ظالمه. نبی علیہ السلام الله رب العالمین ظالم ته مهلت ورکي حتى اذا اخذه لم يفلته احد، چې الله راونسي بیا به څوک خلاصول والا نه. په دې وجه باندې ظلم کا حکمران کی عوام کی ظلم دی، دا ډیر جرم دی. الله رب العالمین ظالم هغه تخپل سزا ورکي.